خالد حنیفي وایي مسؤلین د بیت المال په پیسو ودونه نه کوي. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت سرپرست شیخ محمد خالد حنیفي پروان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي مسؤلین د بیت المال په پیسو ودونه نه کوي او باید له عامو وګړو سره له نرمۍ کار واخلي. د پروان ولایت د رسنیو دفتر په خبرپاڼه کې راغلي چې د امر بالمعروف و نهي عن المنکر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنیفي او ورسره پلاوي د یو سفر په ترڅ کې د دغه ولایت له مسؤلینو او علماو سره لیدلي دي. شیخ محمد خالد حنیفي په دې کتنه کې ویلي چې د اسلامي امارت د 100 کلنې مبارزې موخه په افغانستان کې د اسلامي نظام واکمنېدل او د اسلامي حدودو جاري کول و. د ویلي له نړیوالو سره تعامل ته ولاړ خو په یاد نظام معامله نه کوو. مسؤلین باید له عامو وګړو سره له نرمۍ کار واخلي او داسې کړنې ترسره کړي چې نړیوالو ته پند شي او د عامو وګړو په ذهنونو باندې باید کار وشي. موږ ټول یو قوم یو ملت یو او د یو هدف لپاره کار کوو چې هغه د اسلامي امارت نظام دی. هغه په دغه ناسته کې د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې مسؤلین د بیت المال په پیسو ودونه نه کوي. درنو کتونکو خپل نظر مو د دغه موضوع مربوط راته په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.